پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په کچا آبادۍ سیمه کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو او افغان مسافرو چاپي وهل پیل کړي دي. پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په کچا آبادۍ سیمه کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو او افغان مسافرو چاپي وهل پیل کړي دي. افغانستان فریډم نیوز ته له دې سیمې یو لوستونکي ویلي چې پاکستاني پولیسو تر دې مهال سلګونه افغانان نیولي او زندان ته یې بیولي دي. د نوموړي په خبره پولیس د قانوني اسنادو سربیره هم افغانان نیسي او زندان ته یې د ځان سره وړي. که څه هم د دغې سیمې نیول شوي کسان تر اوسه نه دي خوشي شوي، خو تر دې وړاندې په پښتونخوا، اسلام آباد او پنجاب کې افغانان د دغه ډول نیول کېدو وروسته په ډېرو پیسو راخوشي شوي وو.